تاسو راتلونکي ټول کال یعنی تر بل رمضان المبارک پورې به الله جل شانه تاسو رزق فراخه کړي. د رزق تنګسیا به په تاسو باندې په دې ټول کال کې نه راځي. الله جل شانه به د هر قسم مصیبت، غم، بیماری، تکلیف څومره هم چې حادثات دي د دې نه به الله تاسو حفاظت وکړي. د رمضان المبارک د اولنۍ شپې یو ډیره عظیمه او خاص وظیفه کله چې د رمضان المبارک میاشت ولیدلی شي، لکه اوس چې سبا ته روژه ده، نن اعلان وشو، نو په دغه ماښام په دغه شپه باندې تاسو کینئ او د سورة الفتح تلاوت وکړئ. سورة الفتح دا په 26مه سپاره کې ده. نو څه به وشي؟ په دې سره به الله جل شانه ستاسو راتلونکي ټول کال یعنی تر بل رمضان المبارک پورې به الله جل شانه ستاسو رزق فراخه کړي. د رزق تنګسیا به په تاسو باندې په دې ټول کال کې نه راځي. الله جل شانه به د هر قسم مصیبت، غم، بیماری، تکلیف څومره هم چې حادثات دي د دې نه به الله ستاسو حفاظت وکړي. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي.